واذ اخذنا میثاقکم او هر کله چې مونږ واغستله کلک وعده دستاسونه ورفعنا او روچت ک مونږه فوقکم دستاسو د پاسا الطور کوه تور او دا حکم وشو خذو ونسی ما اتیناکم هغه احکامات چې درکړي دي مونږ تاسو ته بقوه په مضبوطیا سره واذکروا او یاد ساتئ ما فيه هغه احکامات چې بدی کی دي لعلکم تتقون د پاره د دې چې تاسو پرهیزګاران شئ ثم تولیتم بیا تاسو مخواړولو من بعد ذلك پس د دینا فلولا فضل الله علیکم پس کچره نوی فضل د الله تبارک وتعالى پتا سو باندې ورحمته او رحمت د الله تبارک وتعالى لکنتم خامخشوی به تاسو من الخاسرین د تاوانیانو نه ولقد او خامخ په تحقیق سره علمتم الذين پیجن تاسو هغه کسان اعتدوا منکم چې زیاتې کړو د تاسو نه فی السبت د سبت په باره کې یعنی د خالد او رزق په باره کې فقلنا پس حکم کومګه لهم دیتا کونو شیتاسو قردة خاسئین شادوغان ذلیلا فجعلناها پس وګرځول دغه واقعه دغه قصه نکالا عبرت لما بین یدیها د هغه خلکو د پاره چې په دغه وخت کې موجود وو وما خلفها او د هغه خلکو د پاره چې رستو راتلونکو وموعظه او نصیحت للمتقین د پاره د متقیانو واذ قال موسی او هر کله چې اویل موسی علیه الصلاۃ والسلام لقومه خپل قوم ته ان الله یامرکم بشک الله تبارک وتعالى حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا بقره دا چې ذبح کوي تاسو یو قالو دی اویل اتتخذنا آیات نسی مونږ لرا هزوان پټوکو سره قال موسی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل اعوذ بالله ز پناه غواړم په الله تبارک وتعالى سره ان اكون من الجاهلین دا چې شمزو د جاهلانو نه د ناپوهونه قالو دی اویل ادع لنا ربک دعا غواړه زمونږ د پاره د خپل ربنا یبین لنا چې بیان کې مونږ ته ما هيا چې دا غوا بسنګوي قال موسی علیہ الصلوۃ والسلام وته فرمایل انه یقول چې بشک الله فرمای انها بقره دا یو داسې غوا ده لا فارض چې نه بوډای ده ولا بکر او نه ډیره وړه ده عوان بین ذلک زونه ده پمینس د دې کې فعلوا پس اوکه تاسو ما تؤمرون هغه کار چې تاسو ته حکم کړی شوی دی قالو دی اویل ادع لنا ربک دعا غواړه زمونږ د پاره د خپل ربنا یبین لنا چې بیان کې مونږ ته ما لونها چې څه رنگ ده دی قال موسی علیہ الصلوۃ والسلام وته فرمایل انه یقول بشک الله تبارک وتعالى فرمای انها بقره صفراء بشک دا یو غوا ده زیړه فاقع لونها تیز زیړ رنگ دی د تسر الناظرین خوشحالی ورکی کتونکو تا قالو دی اویل ادع لنا ربک دعا غواړه زمونږ د پاره د خپل ربنا یبین لنا چې بیان کې مونږ ته ما هي څه قسم د داغوا ان البقره بشک داغوا تشابه علینا مشتبه شو په مونږ باندې ګډه وډه شو په مونږ باندې وان او بشک مونږ ان شاء الله کچره الله غواړي لمهتدون لار مندون کیو قال موسی علیہ الصلوۃ والسلام وته فرمایل انه یقول چې بشک الله فرمای انها بقره دا یو داسې غوا ده لا ذلول چې نه د جوتی تصير الارض چې اړوي زمکا ولا تسقي الحرث او نه عبور کوي فصل ته یعنی دا دی باندې نه ارټ چلیدلې دی او نه په دی باندې د یوې شوی دا مسلمه بالکل سالمه ده لا شیت فیها هیڅ داغ نشته دی پدې کې قالو دی اویل الان جئت بالحق استا روړه سم خبره فذبحوها پس دی ذبح کړه دا غوا وما كادوا يفعلون او نو دی چې دا سه کار یې کړی وي واذ قتلتم نفسا او هر کله چې قتل ک تاسو یو سړی فدارتم بیا جګړه وکړه تاسو فيها د هغه په باره کې والله مخرج او الله تبارک وتعالى روباسون کې دي خکار کون کې دي را سرګندون کې دي ما کنتم تکتمون هغه سو چې تاسو پټوي فقلنا پس اویل مونږه اضربوه
او خیدا مقتول ببعضها په بعضی حصہ د دغه ذبیحه د دغه غوا کذالک هم دارنګي یحیی الله الموتى جندی کوي الله تبارک وتعالى مړي ويريكم آیاته او خای تاسو تخپل نخي لعلکم تعقلون د پاره د دې چې تاسو پوه شئ ثم قصد قلوبکم بیا سخشول زلون استاسو من بعد ذلك پس د دینا فهي كالحجاره نشود پشان د کانی او اشد قسوه یا د حغینم زیات سخت وان من الحجاره او زنی د کانونا لما يتفجر هغه دی چې ربيږي منه د حغینا الانهار نهرنا وان منها او بعض د کانونا لما هغه دی يشقق چې اوچوي فيخرج منه الماء نراوزي د حغینا اوبو وان منها او بعض د کانونا لما هغه دی يهبط چرارغړي من خشيه الله د يرد اللهنا وما الله بغافل عما تعملون او ندی الله تبارک وتعالى نا خبره د هغه سنا چې تاسو کوم عملونه کوي افتطمعون آیا تاسو امید کوي ان يؤمنوا لكم چې دی به ایمان وروړي تاسو د پاره یعنی تاسو په وینا باندې وقد كان فريق منهم او وقد كانوا په تحقیق سره وا فريق منهم يودل د دوینا يسمعون كلام الله چې وریدو به کلام د الله تبارک وتعالى ثم يحرفونه بیا به بدلولو دیلرا من بعد ما عقلوه پس پدې د پویدونا وهم يعلمون او حال دادی چې دوی پویدل واذا لقوا الذين امنوا او هر کله چې دوی یوزیشي ملاقشي د هغه کسانو سره چې ایمان قبول کړي دي قالوا نو دوی وای آمنا مونږ هم ایمان قبول کړي دي واذا خلا او هر کله چې ځان لشي بعضهم بعض د دوینا الى بعض نور سره قالوا نو وای اتحدثونهم آیا خبر ورکوي تاسو دی مسلمانانو ته بما فتح الله علیکم هغه څه چې پرانست دي الله تبارک وتعالى پتا سو باندې ليحاجوکم به د دې لپاره چې دی جګړو کې بیا د تاسو سره هغه سره عند ربکم پنځ درب تاسو په مخامخ درب تاسو افلا تعقلون آیا تاسو نه پويږئ آیا تاسو د عقل نکار ناخله اولا يعلمون آیا دوی نه پويږي ان الله يعلم چې بشک الله تبارک وتعالى پويږي ما په هغه سباندې یسرون چې دوی پټوي وما او په هغه سباندې يعلنون چې دوی ښکار کوي ومنهم او بعض د دوی اهل کتابونه امیون امیان دي لا يعلمون الكتاب نه پويږي په کتاب باندې الا امانیه سوا د باطل ارزوګانو نه وانهم او ندی دوی الا یظنون مگر ګمانونه کوونکی فویل پس هلاکت خرابی ده للذین د هغه کسانو د پاره یكتبون الكتاب چې لیکي کتاب بأيديهم پخپل لاسونو باندې ثم یقولون بیا وای هذا من عند الله دا د الله د جانب نه دی ليشتروا به د پاره د دې چې واخلی په خپل لاس په دی لیکلو باندې ثمنا قليلا عوض او قیمت لګ فویل پس هلاکت خرابی ده لهم د دوی د پاره مما په سبب د هغه څه كتبت ايديهم چې لیکل دي لاسونو د دوی وويل لهم او خرابی او هلاکت د دوی د پاره مما په سبب د هغه څه یکسبون چې دی کم کسب کولو وقالوا او وايد اهل کتاب لن تمسنا النار هرگز به مسن کی هرگز به راون رسی مونږ النار اور الا ایام معدوده مگر سورزی معدوده د شمیر شوی قل ورته فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم اتخذتم عند الله آیا اغست د تاسو د الله تبارک وتعالى نا عهدا وعدا کچری وعدم اغستی وی فلن يخلف الله عهده نو هرگز به الله تبارک وتعالى مخالفت اونکی د وعده خپل ام تقولون یا وای تاسو علی الله په الله تبارک وتعالى باندې ما هغه لا تعلمون چې تاسو په نه پويږئ بلا ولنا من کسب سیئه چا چې یو کارو کو د ګناه واحاطت به خطیئته او راګیر ک دلرا گناهونو ددو احاطه وکړه په د سره ګناه ددو فاولئک دغ خلق اصحاب النار خوندان د اور دي هم فيها خالدون وی به د اور کې همیشه والذین
امنو او هغه کسان چې ایمان قبول کړي دي وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړي دي اولئک اصحاب الجنه دغه خلق خاوندان د جنت دي دغه جنتیان دي هم فيها خالدون وی با په دې جنت کې همیشه واذ اخذنا او هر کلا چې واغستل مونږه میثاق کلک وعده بني اسرائیل د بني اسرائیلنا لا تعبدون چې عبادت بنکوي الا الله مگر د یو الله وبالوالدین او د والدین سره احسانا نیکی بکوي وذي القربى او د خپلوانو سره واليتامى او د یتیمانانو سره والمساکین او د مسکینانو سره وقولوا او وای تاسو للناس خلقتا حسنا خی خبری واقیموا الصلاة او قائم کې تاسو منځ لرا واتوا الزکاة او ورکه زکات ثم تولیتم بیا وړې د تاسو الا قلیلا منکم مگر لګ د تاسو نه یعنی لګ کسان د تاسو نه ونړېدل وانتم معرضون او وې تاسو اعراض کوونکی وې تاسو مخ ګرځونکی